د یو قوم دپاره پیدمن څه شی دی؟ د یو طاقتور بادشاه حکومت او کنه د خلکو حکومت. په تاریخ کې ملکونو د حکومت چلولو دپاره مختلف نظامونه خپل کړي دي. همدغه حکومتي نظامونو کې دوه مشهور نظامونه ډیموکراسي او ډیکټیټرشپ دی چې اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې د حکومت چلولو ذریعہ ده. دواړه د یو بل نه ډیر مختلف دي په طاقت اخیستلو، طاقت استعمالولو او طاقت ساتلو کې. په دې ویډیو کې به موږ د جمهوریت او امریت موازنه کوو، د دواړو د نقصاناتو او فایدو باره کې به پیژنو او دا تحقیق به کوو چې کوم یو د یو ملک دپاره بهتر نظام دی. What is a dictatorship? ډیکټیټرشپ د حکومت کولو هغه نظام دی په کوم کې چې اختیار د یو کس یا د یو ورکوټي ګروپ په لاس کې وي. دغه کس یا ګروپ ته ډیکټیټر وایي او ډیکټیټر پاور ته د طاقت، پوځي کنټرول یا د مخالف ډلې په ختمولو سره راځي. په ډیکټیټرشپ کې د حکمران په منتخب کولو کې عموماً د عوام څه کردار نه وي. د خبرې کولو ازادي، مخالف ډلې او د میډیا ازادي محدود وي. What is a democracy? ډیموکراسي د حکومت کولو هغه نظام دی په کوم کې چې پاور د خلکو لاس کې وي او خلک خپل نمایندگان د آزاد او منصفانه الیکشن په ذریعہ منتخب کوي. په ډیموکراسي کې حکومت عوام ته جوابدeh وي او د الیکشن په ذریعہ بدلیدلی شي. په جمهوریت کې د خبرې کولو ازادي، مخالف ډلې او د میډیا ازادي ډیره وي. هم د دې وجې ډیموکراسي یو خوښ نظام ګڼلی شي. Which system is better? یو نظام هم داسې نشته چې هغه په هر لحاظ سره پوره دی. په څه ملکونو کې ډیکټیټرشپ په تیزۍ سره پرمختګ کړی دی او په څه ملکونو کې ډیموکراسي د سیاسي عدم استحکام له وجې ناکامه ده. خو بیا هم ډیموکراسي په عامه توګه د بشري حقوقو، د عام ولس په حکومت کې حصه‌داري او د احتساب کولو حفاظت فراهم کوي او هم د دې وجې یو خوښ نظام ګڼلی شي. ستاسو په خیال په پاکستان کې کوم نظام دی او ستاسو خوښ نظام کوم یو دی؟